السلام علیکم دوستانو، که چېرته تاسو غواړئ چې ارزان پیکیجونه معلوم کړئ، د هغې کوډونه معلوم کړئ، دا معلوم کړئ چې په څو روپۍ کېږي. ګورئ دا څنګه ارزان تاسو غواړئ تاسو سره که جیس سیم وي، که زونګ سیم وي، که ټیلنار سیم وي، که ایفون سیم وي، که پیټیسل وي، کم یو نیټورک کې چې تاسو غواړئ ارزان پیکیجونه معلوم کړئ، د هغې کوډونه معلوم کړئ، د هغې ریټ معلوم کړئ. نو دوستانو دا ویډیو ته راخیر وګورئ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډېره خوندوره طریقه در زده کوم. تاسو کولی شئ چې د انټرنیټو د میسیجونو همدغه شان دوستانو د منټونو لکه منټونو داسې ساده موبایل چې پرې کوئ هغه دا ټول تاسو په ډېرې اسانۍ سره معلومولی شئ، د دې کوډونه معلومولی شئ، د دې ریټ معلومولی شئ. بیا تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې هغه پیکیج ولېږوئ. که چېرته تاسو صرف فیسبوک پرې کوئ یا صرف داسې یو شی پرې کوئ، د هغې پیکیجونه ټول پیکیجونه دي. نو دا ویډیو تاسو ته راخیره ګورئ. په دې ویډیو کې بالکل همدا طریقه در زده کوم چې تاسو ارزان بای پیکیجونه که هغه په جیز کې وي، ټیلنار کې وي، کم سیم کې وي، دا تاسو څنګه معلومولی شئ. نو ورځو همدې طریقې ته دا ویډیو ضرور لایک کړئ دوستانو. نو دوستانو ګورئ، دا د دې لپاره به تاسو یو اپ ډاونلوډ کړئ. ډېر زبردست اپ مې تاسو سره پیدا کړی دی. د دې لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي. اوس ګورئ دوستانو، کله چې تاسو دا اپ آن کړئ نو په دې طریقې سره راځي. زه اوس تاسو ته بیک ځم، په دې طریقې سره راځي. دلته کې موږ تاسو څه کولی شو؟ د کال، اس ام اس، 3G 4G، ټیلینار، د زونګو، د یوفونو، د جیزو، د پیټیسیلو، دا ټول پیکیج چې کوم دی موږ تاسو معلومولی شو. مثلا تاسو غواړئ د جیز پیکیج معلوم کړئ، په جیز باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، دې ته وایي ایډو. دا ایډ چې راځي نو تاسو دلته کې بیا داسې بټن یا بیا دلته کې کلوز لیکلی وي، نو هغه بټن باندې چې کلیک کوئ دا ایډ به کټ کېږي. اوس ګورئ دلته کې تاسو ته اس ام اس، کال، 3G 4G، آفر، کم کوډونه چې دي هغه کوډو، نو دا ټول اوس موږ تاسو ته راغلل. کوډ دلته کې بېله تاسو اپشن درکوي، هغه کوډونه درښیي چې تاسو ته یې پېژندل ډېر زیات ضروري دي. د جی سیم، د ټیلینار خپل کوډونه درښیي، د زونګ خپل کوډونه درښیي. ډېر خوندور اپ دی، بالکل مفت دغه اپ چې تاسو استعمالولی شئ. اوس دلته کې ګورئ تاسو اس ام اس دی. که چېرته تاسو دلته کې غواړئ چې د انټرنیټ د ډیټا د 4G هغه معلوم کړئ، نو ګورئ دلته کې لیکلی دی ډیلی یوټیوب سوشل پیکیجو په 14 روپۍ دی. ګورئ دلته کې 1 GB. که ډیلی بروزر تاسو ګورئ 50 MB وي خو په 11 روپۍ دی. اوس مثلا دلته کې ګورئ د یو ورځې والا د جیز کم 1 GB د یوټیوب پیکیج چې کم دی، د دې په باره کې تاسو معلومات غواړئ نو مور ډیټیل باندې کلیک وکړئ. دا بټن د مور ډیټیل باندې مو کلیک وکړو. د دې سره دوستانو که چېرته داسې ایډ راځي نو ګورئ کلوز بټن باندې کلیک کوئ. دلته کې اوس تاسو ته د دې ډیټیل وایي د فیسبوک او واتساپ او د یوټیوب ده. پوه شوئ؟ د فیسبوک، واتساپ، یوټیوب پیکیج دی. دا د یو ورځې دی، 1 GB ډیټا دو. د یوټیوب، واتساپ، فیسبوکو دلته کې لیکلی دی په 16 روپۍ دی، 14 روپۍ. او دا د 900 سټار 968 سره تاسو دا هغه چې کم دی دا کوډ دی، دې سره دا پیکیج تاسو لیږولی شئ. دلته کې تاسو ته اکټیویټ بټن هم درکوي، په دې باندې د شیر بټن هم درکوي چې کوای هم شئ. ګورئ دا خو تاسو زده کړو چې تاسو به یو پیکیج په دې کې څنګه معلوموئ. اوس تاسو ورولم کوډ اپشن ته. دوستانو دا ویډیو حتما له خپلو ملګرو سره شیر کړئ که د ویډیو څخه مو څه زده کړي وي. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. دلته کې تاسو ته دا کوډونه هم درښیي. تاسو به د جی سیم کارډ بیلنس څنګه چیک کوئ، د انټرنیټ کم پیکیج دی چیک انټرنیټ MB څنګه چیک کوئ، اس ام اس پیکیج چې کوم دی چیک اس ام اس، چیک منټو، د چیک سیم نمبر کوډو، همدغه شان ګیټ فری فیسبوکو. فری فیسبوک تاسو څنګه هغه کولی شئ. نو په دې کې ډېر خوندور کوډونه دي، د هر یو سیم شته. نو د دې ډاونلوډ کول تاسو ته پکار دی. د اول لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي. له اولني کمنټ څخه دا اپ تاسو ډاونلوډ کولی شئ دوستانو. نو ویډیو ضرور له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لیلا په امان.